د لغمان والي او د هېواد په کچه د یونیسف مرستیالې په دې ولایت کې د کرونا ویروس سره د ګډې مبارزې په لارو چارو خبرې وکړې. نن د شنبې په ورځ د وري په 26مه نېټه له غرمې وړاندې د لغمان والي محمد ننګ په افغانستان کې د یونیسف مرستیالې شيما ګوپتا سره په داسې حال کې ولیدل چې پرمهال د یونیسف هماهنګۍ برخې مسؤل مصطفی بن مسعود، د حوزوي دفتر مسؤل، په ختیځ کې د یونیسف د روغتیا مسؤل نافع کاکړ او یو شمیر نورو ګډون کړی و. لومړی د راغلي پلاوي په استازولۍ په افغانستان کې د یونیسف مرستیالې شيما ګوپتا لغمان والي ته د خپل سفر په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل. نوموړي وویل یونیسف له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې کومک او همکاري ترسره کوي ترڅو په دې هېواد کې د ولسونو ستونزې راکمې شي. هغې وویل غواړي چې د لغمان ولایتي ادارې سره د تعلیم، کرونا ویروس د مخنیوي او خوراکي توکیو په برخه کې خپله همکاري نور هم غښتلې کړي. شيما وویل د دې سفر موخه هم همدا ده چې ترڅو څنګه وشي کړی د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له ولایتي مسؤلینو سره د چارو بهبود او هماهنګۍ کې برخه وال شي. هغې دغه راز زده کوونکو ته د زده کړو د اسانتیاو په لارو چارو هم د لغمان والي سره معلومات شریک کړل. بلخوا د یونیسف د هماهنګۍ د برخې مسؤل مصطفی وویل هڅه به وکړي چې د دې ولایت د روغتیا پالانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې هم همکاري ترسره کړي. ورپسې په ختیځ زون کې د یونیسف د روغتیا مسؤل نافع کاکړ وویل د عامه روغتیا ریاست د مبلغینو او د ټولنې له رضاکارونو سره په ګډه کار کوي ترڅو د ټولنې ټولو خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کرونا ویروس د مخنیوي عامه پوهاوی لا زیات شي. نوموړي دغه راز یادونه وکړه چې هڅه به وکړي ترڅو د سیمه ییزو رسنیو له لارې د لغمان لرو پرتو سیمو ته هم د عامه پوهاوي چارې ورسیږي. په ورته مهال لغمان والي محمد ننګ په افغانستان کې د یونیسف له مرستیالې شيما ګوپتا څخه مننه وکړه چې دې ولایت ته سفر وکړ. هغه ویل په دې ولایت کې د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي کمپاین په ښه ډول ترسره شوی دی او په دې برخه کې ورسره د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او ولسونو همکاري ترسره کړې ده. نوموړي دغه راز یادونه وکړه چې د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه یې بهترلام ښار په بشپړ ډول قرنطین کړی او دې ولایت ته د داخلېدونکو خلکو باندې هم بندیز لګولی. د لغمان والي د یونیسف له مرستیالې سره په یو شمېر نورو برخو کې هم لاسته راوړنې، لاس لاندې پروګرامونو او راتلونکو پلانونو اړوند معلومات شریک کړل. والي ننګ په دې ولایت کې د تلویزیون له لارې د تعلیمي برنامو خپرول ښه طرحه یاده کړه، خو زیاته کړه چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تلویزیونونو ته لاسرسی نه لري. لازمه ده چې په یو ټولمنلې طرحې کار وشي. ښاغلي ننګ په افغانستان کې د یونیسف مرستیالې شيما ګوپتا څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې له کرونا سره د لا ښې مبارزې په برخه کې د روغتیایي امکاناتو عامه پوهاوي او له اړمنو سره د مرستو ترسره کېدو سربیره په نورو بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې ترسره کړي. په یاده ناسته کې د دواړو خواو څخه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې.